السلام علیکم. زه انجینر فضل محمد دانش یم. تاسو ته په دې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دا د مایکروسافټ ورډ لومړنی یا اولنی لیکچر دی چې په نن لیکچر کې به موږ د مایکروسافټ ورډ د پروګرام انټروډکشن او معرفت کړو. په لاس نمبر پریویس کلاس کې موږ د نوي کورس آغاز کړو یا د نوي کورس انټروډکشن هم کړو او نن د نوي کورس موږ سره یاد ساتئ اولنی لیکچر دی چې په ننني لیکچر کې به موږ د نوي کورس کوم چې موږ سره مایکروسافټ ورډ دی په دې باندې خبره کړو چې مایکروسافټ ورډ کوم ډول سافټویر دی، یعنې تعریف پې کړو. مایکروسافټ ورډ د استعمال ځایونه وپېژنو چې مایکروسافټ ورډ په کوم ځای کې استعمالېږي او د مایکروسافټ ورډ په باره کې به یو څه راڅه خبرې تشریح کړو. نو که چېرته تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، د مهربانۍ له مخې چینل م سبسکرایب کړی، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې ورسېږي. او کوشش وکړئ زموږ ویډیوګانې آنلاین وګورئ، ټولې ویډیوګانې سټیپ بای سټیپ وګورئ. فیسبوک باندې هرې ویډیو ته کمنټ وکړئ، لایک وکړئ. کومه غوښتنه نیوکه لرئ نو کوشش وکړئ موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ. موږ دغسې انشاءالله چې په آینده کې نوې نوې ویډیوګانې به تاسو ته په وخت باندې اپلوډ کوو. راځئ موږ سره. د مایکروسافټ افیس د پروګرام انټروډکشن هم لاس پریویس کلاس کې کړو چې پروګرام مایکروسافټ افیس کله منځته راغی، مایکروسافټ افیس په دې پروګرام کې موږ سره کوم پروګرامونه شامل دي او د مایکروسافټ افیس په دې پروګرام کې اولنی پروګرام زموږ مایکروسافټ ورډ دی. راځو مایکروسافټ ورډ باندې لږه خبره کړو چې وټ ایز مایکروسافټ ورډ 2014. مایکروسافټ ورډ 2014 څه ډول پروګرام دی؟ مونږ ویل چې مونږ هر یو پروګرام چې په کمپیوټر کې فرست ټایم دپاره شروع کوو مونږ به د هغې ډیفینیشن ډومبی زده کوو چې مایکروسافټ ورډ یا هر یو پروګرام چې دی هغه څه شي دپاره استعمالېږي او کوم کارونه په دې باندې مونږ کړی شو. وټ ایز مایکروسافټ ورډ 2014. مایکروسافټ ورډ مونږ داسې چې مایکروسافټ ورډ از د ورډ پروسیسر. مایکروسافټ ورډ شی دی د ورډ پروسیسر دی، یعنی مایکروسافټ ورډ ته مونږ ویلی شو چې اټ از د ورډ پروسیسر. که مونږ وګورو ورډ یو لغات ته ویل کېږي، خو مونږ دلته داسې چې مایکروسافټ ورډ از د ورډ پروسیسر. مایکروسافټ ورډ په لغات کې ورډ پروسیسر ته ویل کېږي. د دې تعریف په چپټر کې بیا په پښتو او انګلیسي دواړو باندې شته دی، کار یو چا زده کوله. اوس یې صرف دلته تعریف وګورئ چې په هغې باندې ځان پوه کړو چې دا ورډ پروسیسر دې ته ولې ویل کېږي. Microsoft Word, because it is called the word processor, that you can check the spelling and grammar checking. په مایکروسافټ ورډ کې مونږه ځکه دې ته ورډ پروسیسر ویلی شو چې مایکروسافټ ورډ کې مونږه د سپیلنګ او د ګرامر غلطي 1 by 1 چې دی ډیر اصلاح کولی شو. یعنی مایکروسافټ ورډ په لغات کې د ورډ پروسیسر دی او ورډ پروسیسر ورته ځکه ویل کېږي چې موږ د مایکروسافټ ورډ په دې پروګرام کې د سپیلنګ اینډ ګرامر غلطي اصلاح کولی شو. د سپیلنګ او د ګرامر د غلطۍ نه مطلب دا دی چې مایکروسافټ ورډ کې ته لګیا یو چپټر لیکې، مثال انګلیسي غ لیکې یا پښتو غ وټې ور چې لیکې، لکه موږ له زیاتره د انګلیسي دا ایرر موږ ته راکوي. مونږ لګیو مایکروسافټ ورډ کې مثال لیکو یو چپټر د انګلیسي په باره کې، د کمپیوټر نوټس په باره کې او یا داسې نور مختلف نوټس لیکو، په هغې کې مونږ نه یو غلطي وشي. لکه مثال زه کار لیکم خو هغه د ا په ځای باندې ډبل ا معنی پریس شي، یا مثال زه لیکم فار ایگزامپل کمپیوټر د هغې نوم معنی غلط شي، یا لیکم ګوډ د هغې سپیلنګ معنی غلط شو، یا لیکم نالج د هغې سپیلنګ معنی غلط شو، یا زه ګرامر غلطي وکړم. نو دې دپاره مایکروسافټ ورډ ما ته میسیج راکوي، پیغام وایي دې ځای کې ستا څه پرته ده غلطي، ته به دا غلطي اصلاح کوي. داسې نور ډیر پروګرامونه شته دی چې هغه د لیکنې دپاره استعمالېږي. بټ د مایکروسافټ ورډ از د موسټ پاورفل سافټویر فور د ټیکسټ ډاکومنټ. د ټیکسټ د لیکنې د نګاه نه یا د ټیکسټ یا د خط د لیکلو دپاره د ټولو نه قوترینه سافټویر چې دی په کمپیوټر کې دی هغه مایکروسافټ ورډ دی.
او د دې کوترین سافټویر اهمیت څه دی؟ کار یې څه دی؟ پروګرام په هر یو کې لیکل کېږي، خو هلته بیا موږ ته د سپیلنګ او د ګرامر غلطي مسټیک نه راکوي. که ته هر شی ولیکې او تا ته کوم میسیج نه درکوي. کله چې موږ سره یعنی فار ایگزامپل مایکروسافټ ورډ پروګرام کې موږ فار ایگزامپل د سپیلنګ ایرر وکړو، کوم ایرر؟ د سپیلنګ ایرر. نو په هغې کې وګوره د یو لغات لاندې څه رقم کرښه راځي؟ ریډ لاین. دغه لاندې به څه رقم کرښه راځي؟ ریډ لاین. او که چېرته مونږ مایکروسافټ ورډ کې یاد ساتئ، مایکروسافټ ورډ پروګرام کې مونږ فار ایگزامپل د ګرامر ایرر جوړ کړو، ګرامر غلطي، نو هغه لاندې به وګورئ اټومیټیکلی اصل کې مونږ سره راځي څه؟ ګرین لاین. څه رقم لاین؟ ګرین لاین. کله چې مونږ مایکروسافټ ورډ کې د سپیلنګ غلطي کړو ریډ لاین، او که مایکروسافټ ورډ کې مونږ ګرامیټیکل غلطي وکړو ګرین لاین. لکه ګوره زه لیکم فار ایگزامپل this example به مونږ یو example، لکه زه لیکم چې this is a good computer. ګوره کله چې ګوره good computer ولیکله، تاسو ګوره نور زمونږ جمله صحیح ده، خو ګوره د good لاندې مونږ ته څه راکړه؟ اصل کې ډېر ریډ لاین یې راکړه. د دې ریډ لاین مطلب دا دی چې اوس دې ځای کې تاسو ایرر لرئ، داسې نه چې مثال ورته خوشحاله یاست چې دې له یو ښایسته ډیزاین یا فارمیټ یې ورکړ. دلته د دې مطلب دا د پښتو کې دا ایرر نه راکوي. بیا دا یاد ساتئ، ځکه پښتو دومره کوترینه ژبه نه ده په اوس وخت کې دلته، نو ځکه دا پښتو کې کوم ایرر خاص ډول باندې نه راکوي. نو ګورئ ګوډ وایستا غلط دی. دا اوس موږ سره پته ولګېده چې دا د مایکروسافټ ورډ نه ریډ لاین چې راشي اټ مین چې دا لغات زموږ سپیلنګ څنګه دی؟ صحیح نه دی. ګوره فار ایگزامپل زه لیکم ایگزامپل دویم this is فار ایگزامپل، یا فار ایگزامپل زه لیکم چې هی آر ا بوای، هی آر ا بوای. دا جمله د ګرامر د نگاه نه څنګه ده؟ غلطه ده که نه؟ انټر به کړئ. وګورئ چې کله مونږ ولیکو چې this is a computer چې سپیلنګ ایرر لرو ریډ لاین، او چې ګرامیټیکل ایرر لرو ګرین لاین. مونږ ته پته ولګېده چې هر ځای کې جملې لاندې ګرین لاین راغی اټ مین چې یو هیو ګرامیټیکل ایرر، او چې په هر ځای کې مونږ سره د سپیلنګ ایرر راغی یو هیو ریډ لاین. These are the most powerful option of Microsoft Word. زبراش موږ ګورې مایکروسافټ ورډ ته زه غواړم چې this is a good computer، دا لغات ما سره صحیح نه دی او دا غلط دی. زه به دا څنګه صحیح کوم؟ د همدغه لغات د پاسه به تاسو رایټ کلیک او دلته وګورئ وایي تا سره چې دی لکه وګورئ زه همدې لغات د پاسه رایټ کلیک وایي تا سره باید چې د دې ریلیټډ ورډ چې دی good, goods, goody, god and so on. We have these words. په دې کې هر یو لیست کې چې ستا په کار لکه ګوډ زموږ په کار دی، ګوډ هم که ډایرکټ زموږ هغه لغات ویکیبلري لیکئ تاسو نه ډېر مسټیک شي. ویکیبلري کتاب لیکئ، د کتاب په لیکلو کې تاسو نه ډېر مشکلات پې اول ښه کتاب ولیکئ وروسته د کتاب چیکینګ دپاره د سر نه را شروع شئ کوم ځای کې دغه ګرین لاین او ریډ لاین یې درکړی و هغې باندې رایټ کلیک اخلئ او هغسې یې کوئ اټومیټیکلی، نو ستاسو کتاب کې بیا کوم مشکل نه پیدا کېږي. دلته وګوره زه اوس دغه د پاسه رایټ کلیک اخلم، وایي دلته باید چې د آر په ځای باندې څه ولګي؟ لکه هی از ا بوای، هی آر وایي د ګرامر د نګاه نه څنګه دی؟ صحیح نه دی. هی از ا بوای. That is a really simple method. ګورئ اوس دا د ګرامر او د سپیلنګ د غلطۍ مشکل پیدا شو او مونږ واپس څنګه کړ؟ حل هم کړ. نو دې د وجې نه مایکروسافټ ورډ ته مونږ یو چې دا د ورډ پروسیسر دی چې په هغې کې د سپیلنګ او د ګرامر غلطي مونږ څه کولی شو؟ چک کولی شو او واپس یې اصلاح کولی شو. پوه شوه دې زبان دی؟ مشکل خو په دې ځای کې چاته نشته. ښه که زه یو بل اګزامپل واخلم لکه وګورئ اګزامپل فار اګزامپل اګزامپل نمبر سیکنډ دویم اګزامپل مونږ اخلو. دویم اګزامپل دا دی اوس مایکروسافټ ورډ کې زه راغلم زه لیکم فار اګزامپل ما یې ولیکل فار اګزامپل ضیا داسې انټر دا خو بلکل صحیح راکړه. فار اګزامپل زه لیکم چې نور انټر یا ورته لیکم چې فار اګزامپل this is نور یا داسې مو ولیکل فار اګزامپل this is نور یا this is فار اګزامپل ولی کمپیوټر.
چې موږ ولیکل ولی کمپیوټر. دا یو مثال دی. که تاسو ګورئ this is ولی کمپیوټر، آیا دا ولی کې کوم مشکل شته په سپیلنګ کې؟ شته. په کې سره کم بیلی کوي بیا ولی نوم خو همیشه د پاره په غټ کریکټر باندې راځي. بل نه په سټراپی سم نشته مثال. ولی دا ګرامیټیکل ایر نه دی، دا سپیلنګ ایر موږ راکې. اوس په دا ولی راکې موږ دا به څنګه صحیح کوو؟ زه لیکم فار ایگزامپل this is اکرام، داسې موږ لیکل. نه نوم خو همیشه د پاره پر ځای کې په غټ کریکټر باندې شروع کېږي کنه. this is اکرام. زه لیکم فار ایگزامپل A جان محمد، یا فار ایگزامپل داسې لیکم ورډ پکې نشته، ورډ د میف کې کنه. خاص یو نوم لیکم فار ایگزامپل څه لیکم زاهد الله. زاهد الله نوم د سی دی، زاهده صحیح دی. نو ولې بیا ایرر راکوي؟ څه شی نشته؟ آفرین. مهمه خبره دا د مایکروسافټ ورډ خپل ډکشنری لري د لغاتونو، خپل شی لري ډکشنری لري. اوس چې موږ دا نومونه ولیکل ولی، اکرام، زاهد الله، دا نومونه د دوی په ډکشنری کې نشته. که چېرته موږ مثال داسې لغات لکه دې کې موسټ کمانډ یا موسټ څومره لغاتونه چې تاسو لیکئ په دې کې شته دی، خو دا نومونه دې کې زیاتره نه وي. لکه تاسو کار څومره سخت انګلیسي لغات راوړئ هغه په 100 کې 99% د مایکروسافټ ورډ په دې ډکشنری کې. او د مایکروسافټ ورډ دا ډکشنری چې موږ بیا وروسته په خیر تشریح کوو، هغه چې کله بیا موږ فایل ته لاړ شو ډکشنری بیا در باندې ګورم چې دې ډکشنری چېرته پرته ده. نو دې د وجې نه تر دې ځایه پورې دا د مایکروسافټ ورډ موږ سره لغوي معنا وه چې مایکروسافټ ورډ په لغات کې د ورډ پروسیسر دی. because it is called the word processor that you can check the spelling and grammar mistake. اوس راځو د مایکروسافټ ورډ اصطلاحي تعریف ته. یعنی مونږه مایکروسافټ ورډ څه لرو؟ اصطلاحي تعریف. اوس په اصطلاحي تعریف کې مونږه مایکروسافټ ورډ داسې تعریف کوو: مایکروسافټ ورډ is one of Microsoft Office program which is used کوم چې استعمالږي for example office work یا which is used for example documentation لپاره استعمالي. مایکروسافټ ورډ په اصطلاح کې هغه پروګرام دی کوم چې استعمالږي ډاکومنټیشن لپاره. چې لپاره استعمالږي؟ آفرین. په ورډ کې په دې لغوي اصطلاح کې لغوي معنا کې موږ د دې ورډ پروسیسر ویل چې مایکروسافټ ورډ د ورډ پروسیسر دی. او په اصطلاح کې ویل چې مایکروسافټ ورډ هغه پروګرام دی چې هغه استعمالږي ډاکومنټیشن لپاره. چې لپاره ډاکومنټیشن کې ټول لکه فار ایگزامپل که ته څومره چپټرز لیکي شي لیکي چپټرز، دا ټول چپټر په څه شي کې راځي؟ ډاکومنټیشن کې. بوک کتاب لیکي په ډاکومنټیشن کې، میګزین مجله لیکي ډاکومنټیشن کې، ټاپک لیکي ډاکومنټیشن کې. خبر باندې ورسېږي؟ ریپورټ لیکي ډاکومنټیشن کې. یعنی موږ داسې ویل چې مایکروسافټ ورډ په اصطلاح کې هغه پروګرام دی کوم چې د کتابونو، مجلو، اخبار به واخلو، چپټرونو، کتابونو، د ریپورټونو د لیکلو دپاره، د عریضو د لیکلو دپاره مونږ استعمالو. دې دپاره مونږ مایکروسافټ ورډ پروګرام یو. په دې کې مونږ کړی شو سی وي جوړه کړو. سی وي د خپل ځان په باره کې چاته څه ورکول؟ معلومات ورکول. غواړي مایکروسافټ ورډ کې فار ایگزامپل یو اټینډنس شیټ جوړ کړي، اټینډنس شیټ حاضری جوړه کړي. غواړي مایکروسافټ ورډ کې څه ولیکي؟ ویکیبلري ولیکي اینڈ سو آن. دا ټول کارونه مونږ مایکروسافټ ورډ کې ډاکومنټیشن کې حسابو. مجلې، کتابونه، چپټرې، ویکیبلریانې، سی وي، ریپورټ، ټاپک، مجلې، دا هر څه د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټیشن کې راځي. ډاکومنټیشن کې ځکه موږ ورته دا ډاکومنټیشن سافټویر دی. خبر باندې ورسېدی؟
نو که سبا له نه پوښتنه وکړي چې مایکروسافټ ورډ تعریف کړی ته ورته چې مایکروسافټ ورډ د ورډ پروسیسر دی. ورډ پروسیسر کې موږ سپیلنګ او ګرامر غلطیانې لرو چې هغې کې موږ کوم غلطي وکړو، او په اصطلاح کې یو د مایکروسافټ د افیس له پروګرام څخه دی. یو د مایکروسافټ افیس له پروګرام نه ولې دی؟ په افیس کې د نر څو پروګرامونه وو ودانې، نو ځکه د هغې جملې نه اولنی پروګرام ایم ایس ورډ دی. یو له مایکروسافټ افیس پروګرامونو څخه دی کوم چې ډاکومنټیشن دپاره استعمالوي. ډاکومنټیشن به تاته وي څه معنا ده؟ کتابونه، مجلې، ویکابلرۍ، لیکل، ریپورټ، دا هر څه موږ سره په ډاکومنټیشن کې راځي. نو ځکه مایکروسافټ ورډ د ډاکومنټیشن د جوړولو دپاره یو پروګرام دی کوم چې موږ دې دپاره استعمالوي. دیٹ از کال مایکروسافټ ورډ ډاکومنټیشن. مایکروسافټ ورډ وګورئ how to for example how to open Microsoft Word program 2014. Microsoft Word 2014 program به مونږ خلاصو څنګه، یعنی څنګه زه کړی شم چې Microsoft Word 2014 program چې دی خلاص کړم. نوٹ کې څه ساتو؟ first you have to install Microsoft Office program on a computer. فرست ټایم به چې مایکروسافټ افیس انسټال کړي، لکه څنګه چې موږ وینډوز کې کار کړو په کمپیوټر باندې څه انسټال ولا وینډوز. چې مایکروسافټ افیس پروګرام په ورډ کې ته کار کول غواړي ته به هلته پروګرام افیس په انسټال کړي. چې به انسټال کړي افیس انسټالیشن درته وښیم چې افیس په څنګه خلاصوي انسټالوي. اوس ما سره انسټال دی، زه به یو وارې بیا ختم کړم د پروګرام فیچر نه، او بیا اګین تاسو څنګه کړم انسټال به کړم. زه به هم ګورم کې دې تیر کلاس ته دا انسټالیشن کړی، بیا به ویډیو درکړم او هم ګورئ. بعضې کسانو به کېدای شي دې کې انسټالیشن زده مي، چا به نه یې زده، هغه انسټالیشن به دلته وګورو. ښه چې کله د انسټالیشن تر سره کړ مایکروسافټ افیس ته انسټال کړ، اوس په مایکروسافټ ورډ خلاصو څنګه، یعنی فار ایگزامپل اوپننګ میتھډ خلاصولو طریقه یا خلاصولو طریقې. مایکروسافټ ورډ غواړي چې خلاص کړي، تقریبا 15 طریقې شته دی چې په هغې باندې موږ مایکروسافټ ورډ یو کمپیوټر کې خلاصولی شو. 15 طریقې شته دی، خو د 15 نه یوازې انلی 2 یا یوه لنډه طریقه په کار ده چې هغه زده شي، نورو ته ضرورت نشته. لکه ځکه یو ځای طریقې اوږدې دي یو ځای لنډې دي. که دې ځای انسان مارکوټ چوک له ته ځې، که دغه چېرته سیده ورغلې لنډ به وځي، او که دا پاس طرف نه ورته راتاو شي څنګه وي بیا تا ته به سختې اوږده وي درته. نو لنډه طریقه دلته هم اسانه ده چې په لنډه طریقه باندې زده کړئ. لنډه طریقې دا ده چې رن ته به لاړ شئ، رن کمانډ ته، او په هغې کې به نوم ورکړئ وین ورډ. رن کمانډ خو پېژنئ که نه، او بیا به انټر بټن ووایئ. نو کله چې وین ورډ ورکړله انټر یې وواله اټومیټیکلی مایکروسافټ ورډ پروګرام به خلاص شي. یو کس درنه پوښتنه وکړه چې موږ سره خو نوم د مایکروسافټ ورډ هغه مایکروسافټ ورډ دی، په رن کې ورته ولې وین ورډ لیکو؟ ځکه چې ما تاسو ویلي د رن دپاره خپل نومونه ډیفاین دي د الریډي نه، چې په هغې باندې یو پروګرام درته خلاصوي چې هغه نوم له ور نه کړو پروګرام به راته دې لپاره مونږ وین ورډ ورته لیکو. که داسې هم نشئ لیکلی لاړ شئ سټارټ سکرین ته، او په سټارټ سکرین کې هلته ورته ولیکئ وین ورډ، او بیا به وګورئ تاسو انټر بټن واخلئ. مایکروسافټ ورډ به در سره څه شي خلاص به شي. زه راځم مایکروسافټ ورډ دغه 2 طریقې تاسو زده کړئ، نورې څومره طریقې چې دي همدغه یو مایکروسافټ ورډ دی درته خلاصېږي به. وینډوز کې پلس آر ته لاړ شه، او تاسو راشئ ګورئ دې کې ورته ولیکئ WINWORD، یعنې څه مو ورته ولیکله وین ورډ. نوم به غلط نه ورته لیکئ، که غلط هم ولیکل نه به درته خلاصي. د نه بعد وګوره انټر یا اوکې، ما ته اټومیټیکلی وګوره مایکروسافټ ورډ چې دی خلاص کړ. دا د مایکروسافټ ورډ چې دی پروګرام دی. که تاسو مایکروسافټ ورډ چېرته په خپل کمپیوټر کې ورکړی وله، څنګه وین ورډ ورته ولیکئ میسج به درکوي، لکه څنګه چې زه داسې وګوره فار ایگزامپل زه دا ورکوم داسې تاسو به دغسې میسج درکوي. ولې چې تاسو سره کمپیوټر کې مایکروسافټ افیس انسټال نه دی، دا به انسټالوئ. چټي کوشش به نه کړئ، سبې درته انسټالیشن وښیم
او چې انسټالیشن هم کله زده کړ نو بیا به خپل کمپیوټر کې هر یو کس انسټال کوي بیا نو کې سبا سافټویر در کوم دله انسټالیشن به وکړئ نو کدل ته نشئ کړئ سٹارټ سکرین ته لاړ شه دلته WINWORD یعنی وین ورډ ورکړه اتوماتیکلی درته پیدا کا مایکروسافټ ورډ 2014 او دې د پاسو ګره کلیک کړه اتوماتیکلی مایکروسافټ ورډ درته څه کړ خلاص کړ مایکروسافټ ورډ یاد ساتئ موږ سره د اولنۍ برخه چې موږ سره راغله د خلاصولو سره څنګ کې دې برخې ته موږ د مایکروسافټ ورډ څه ویلی شو ویلکم سکرین that is called welcome screen د مایکروسافټ ورډ چې څنګه موږ رن کې ورته کو وین ورډ او ډایرکټ خلاص شي موږ سره دا کوم سکرین چې راځي دا عبارت دی د ویلکم سکرین نه یا دې ته خلک بعضې خلک ویلکم وینډو یي there are 3 parts on welcome window welcome window باندې ټوټل څو برخې دي 3 برخې دي there are total 3 parts in welcome window first part recent files دویم part blank document آفرین او وګورئ موږ سره بل پارت چې دی بلټن ډاکومنټ نو ټوټل وګوره موږ مایکروسافټ ورډ کې په ریسنټ کې 3 برخې ولرلې one is called recent file second is called blank document and the third number is called built-in document blank نه recent document recent files کوم فایلونه دي are those file دا هغه files دي which they are saved in Microsoft Excel کوم چې مایکروسافټ ایکسل کې څه سیف شوي لایک مایکروسافټ ورډ ته راغلم ورډ ته ما یو کتاب ولیکل مثال دلته ما یو کتاب فار ایگزامپل په دې ډول باندې ولیکل انګلیش ګرامر او زه راغلم کتاب ما څه کړ سیف کړ په څه نوم باندې سره ګرامر په نوم باندې نو چې څنګه دا کتاب مونږ سیف کړ نو د کتاب د سیف کولو نه بعد چې دی د دې کتاب نوم به چرته راځي ریسنټ فایل کې به راځي چرته به راځي ریسنټ فایل وګوره دغه ته ویل کېږي ګوره ریسنټ فایل راشه مایکروسافټ ورډ ته دغه دې پلو چې کوم دغه ورډ نه لاندې دا لیست کاره کېږي دا یو لیست دا عبارت دی څه شي نه آفرین دیز آر کالډ ریسنټ فایل وګوره دلته لیکلي دي وینډوز 10 ټاپک کمپیوټر پارټس 16 او دا مختلف فایلونه وګوره دې کې تاسو را قرار لري دا د هغو فایلونو نمونه دي چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې سب کړي دي او لیکلي دي او یاد ساتئ د مایکروسافټ ورډ دغه فایلونه چې تاسو ګورئ دا ما سره سیف دي خو چې تاسو کله مایکروسافټ ورډ فرست ټایم دپاره انسټال کړئ او په هغې کې فایل خلاص کړی نه یو نم لیکلی نو د هغه فایل دغه ریسنټ میموري چې دا به مکمل خالی یا امټي وي په دې کې به یو شی هم بل دی په لوګورې موږ سره یو بله برخه ده په نامه د بلینک ډاکومنټ تش ډاکومنټ دی خالی دلته راشئ وګورئ دې ته موږ ویلی شو بلینک ډاکومنټ که غواړئ مایکروسافټ ورډ کې بالکل د زیرو نه سټارټ واخلئ چې په هغې کې هېڅ شی نه لیکل شوی نو څه واخلئ دې ځه نه بلینک ډاکومنټ څه واخلئ blank document that is a really simple method and the third number option is called built-in document تیار جوړ شوي ډاکومنټونه دي چې تیار ډیزاین او ټمپلیټ هر څه دې کې قرار لري هغه دپاره به وګورئ راشئ دې ځنه built-in document وګورئ د دې لیست نه واخله دا کته څومره ډاکومنټونه ښکاري دا ټول په built-in document کې راځي او د دې هدف دا دی که چېرته یو کس چې د کتاب پوخ یا ویکیبلري او یا لیکنه نشي کړی او ډیزاین نشي جوړولی دلته بلټن ډاکومنټ نه د استفاده او که غواړئ چې تاسو یو لیکنه د سر نه کول غواړئ بالکل یو خالی ډاکومنټ غواړئ نو هلته څه واخلئ بلینک ډاکومنټ دې د پاسه کلیک کړه بالکل موږ مایکروسافټ ورډ انټرفیس ته داخل شو او د مایکروسافټ ورډ په دې انټرفیس کې فلحال موږ سره هیڅ شی هم نشته دیٹ واز کال مایکروسافټ ورډ ویلکم وینډو سبا به انشاءالله چې موږ تاسو د ایم ایس آفیس پروګرام څه شی زده کوو انسټالیشن او سیکنډ کې به موږ زده کوو
مایکروسافټ ورډ انټرفیس یا انوایرنمنت. سبا به انشاءالله بیا په دې کلاس کې دا درسي.